ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره نکاح وګوي په مال مهر به مهر نکاح نشته خدا د مهر ذکر په عقد نکاح کې ضرور نه ده چې عین به خامخا په دغه وخت کې د الفاظ سره ویل چې په دومره روپۍ اوس څو صورت دي سړي ښځه په نکاح کړه مهر نه در یاد شوی چې په څومره دغه سړی د دغه ښځې سره یې نزدېکت نه ده کړی بېرته چا پوه کړو چې دا ښځه خو بد اخلاق او یا بد عمل او یا دا ده ده دې طلاق نه نزدېکت شوی نه مهر مسما شوی نکاح وشوه بېرته یې طلاق کړه نو په دغه سړي باندې یو جوړ جامې واجب دي چې یو جوړ جامې به ورته کېږي دغه ښځې ته پس له اونس نه وحشت راوست طلاق یې ورکړو نو یو جوړ جامې به واجب دي چې متعه ورته ویل کېږي تمتع ومتعوهن یو جوړ جامې به ورته کېږي او که داسې و چې سړي د نکاح په وخت کې ایجاب قبول په وخت کې مهر نه به ورکولی خو نکاح وشوه د نکاح نه بعد اهلیت وکړو سره ګوښې شو خلوت صحیحه راغی په مابین کې بیا د ده د ښځې مهر مثل واجب ده په سړي باندې که طلاق یې هم پوره مهر به ورکوي چې د انځور یې د تره لورانې یا خویندې په څو ودي کې دومره روپۍ به ورکوي او که سړي د ښځې سره نکاح وکړه مهر مسما و په 2 لکه مثلا اوس د نزدېکت نه مخکې طلاقه کړه مهر ده مسما خو نزدېکت یې نه ده ورسره کړی خلوت صحیحه په غوټه کې سره ګوتې شوي نه دي طلاق یې کړه نیم مهر بیا هم واجب ده چې ورکوي که ټول یې په یوه ځای ورکړی و نیم بېرته تر وخته شي که ورکړی یې نه ده 11,000 شل زره یې ورکړي دي نور یې په پاتې دي هغه تر نیمې پورې ښځه مطالبه کړی شي چې نیم مهر به راپوره کوي خو که دلته یو د بل سره احسان کوي احسان هم کړی شي ښځه یې په 2 لکه کړې نزدېکت نه ده شوی ښځه یې طلاقه کړه خو دا مېړه اوله نه 2 لکه روپۍ ویې ورسولې اوس ویې چې بس بېرته یې نه غواړم حق و چې 1 لک بېرته تر وغواړي ورماتې کې کړی شي یا ښځې ته یې طلاق ورکړو مخکې تر نزدېکت نیم مهر 1 لک روپۍ حق لري ښځه خو ښځې ورته ویلې بس 50,000 در معاف 50,000 راکړه نو هم کړی شي الله وایي دا احسان مه ویروئ یو په بل احسان کوه او که داسې ده چې سړي نکاح وکړه مهر مسما شو بیا یې خلوت صحیحه په یوه کوټه کې دواړه سره یو ځای شو ټول مهر واجب ده که بیا وروسته طلاق هم کړي که 1 کروړ یې ټولې به ورکوي بیا نیمه کوی نیمه کوی نه شي خو هلته بیا یو جوړ جامې مستحب دي چې ورکړي واجب نه لا جناح علیکم نشته هېڅ ګناه په تاسې باندې ان طلقتم النساء که تاسې طلاق یې کړې ښځې ما لم تمسوهن تر څو چې تاسې صحیح خلوت نه یې کړی د دې سره او تفرضو لهن فریضه یا نه یې مقرر کړی تاسې د دې لپاره مهر مقرره ومتعوهن خو دغه چې په دغه وخت کې تاسې مهر هم نه و مسما نکاح کړی او نزدېکت مو نه ده کړی نو په تاسې باندې بیا واجب ده چې یو جوړ جامې به ورکوئ وعلى المسع په ماړه سړي قدره په اندازه د مړښت ده وعلى المقتر په مسکین سړي قدره په اندازه د هغه طاقت ده د مېړه حال معتبر ده دی به د خپل وس موافق جامې ورته کړي قطعا بالمعروف چې دا ګټه ورکول دي په معروفه طریقه سره حقا علی المحسنین چې دا حق لازم ده په دې کاملو چې عین مسلمانان دي وإن طلقتموهن کچېرې تاسې طلاق ورکړو ښځو ته من قبل ان تمسوهن مخکې تر دې نه چې تاسې د دې سره خلوت صحیحه نه و کړی خو وقد فرضتم لهن فریضه مهر مو ومسما کړی فنصف ما فرضتم نیمه یې د هغه څه چې مقرر کړی بیا به یې هم ورکوې که طلاقه دې هم کړه فایده دې هم نه ده تر اخیستې نیمه یې بیا هم ورکوې الا ان یعفونه که ښځې یې معاف کړي چې نه یې غواړم او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا هغه سړی معاف کړي چې د ده په لاس غوټه د نکاح ده چې مېړه ده چې ورته کړې مې دي اوس یې بېرته نه ده نه غواړم بیا پروا نه لري وان تعفو دا چې یو بل ته معافي وکړئ اقرب للتقوا دا ډېر نږدې ده تقوا او پرهیزګاري ته ولا تنسوا الفضل بینکم مه ویروئ تاسې احسان کول یو په بل باندې په خپل مابین کې ان الله بما تعملون بصیر بېشکه الله په هغه عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده
دا د دنیا خبرې په منځ کې راغلې ودونه دي او د ودونه ګټه اخیستل دي او مهرونه دي او د طلاق خبرې دي بیرته الله د عبادت خبره په مابین کې کې داسې نه چې خلکو خیال دا چې خو پیدا د دغه ودو دپاره وي اصل عبادت ته پیدا د عبادت دپاره وي دا ضروريات چې خدای پاک راته روا کړي دي حافظو علی الصلوات تاسو ساتنه کوئ په ټولو لمانځو باندې وصلات الوسطی خصوصا د مابین په لمونځ چې د مازدیګر د په دغه لیا ډېر ساتنه کوئ وقوموا لله قانتین ودرېږئ تاسې الله ته ډارېدونکي په ادب سره حافظو علی الصلوات په 15 لمانځو باندې تاسې ساتنه کوئ حفاظت یې کوئ حفاظت دا معنی چې هر لمونځ په خپل وخت کې د صحیح چوکاټ سره موافق کوئ خو د مازدیګر د لمانځه خصوصا اهتمام د دې دغه بلیا ډېر لحاظ ساتي د دغه ولې خصوصي اهتمام ده نبی رسول الله چې مازدیګر لمونځ قضا شي دومره غم په قیامت کې په دغه سړي باندې وي لکه د سړي چې په یوه ورځ په دنیا کې ښځه اولاد هم ټول مړ شي او دنیا هم ټوله خلک ترې شي څومره به غمجن وي دا مازدیګر د لمانځه ولې دومره تاکید ده وایي وجه دا ده یو مازدیګر د لمانځه په ټیم د شپې او د ورځې ملایکې سره بدلېږي دا د ورځې ملایکو چې کومه ډیوټي وه اطاعت هر څه یې لیکل د مازدیګر په لمانځه هغه دي د الله دربار ته نو دغه لمونځ ولیکي چې موږ راتلو دی په لمانځه ولاړو د شپې ملایکې په دغه لمانځه په ټیم راکوزېږي هغه ولیکي چې موږ چې ورتلو دی په لمانځه ولاړو نو دا یو لمونځ په دواړو رجسټرو کې لیکل کېږي دوم بنیادي شی مفسرین بیا دا ده چې دغه مازدیګر وخت ګرمۍ د بازار د شیطان ده وایي ډېر خلک شیطان د عبادت نه په مازدیګر کې باسي دکاندار په دکانداري لګیا ده مازدیګر ټیم چې شي ګورې دا خلک کورو ته ځي چې سوداوې دلته ګرمېږي شیطان په خیال کې درته دا ورکوي چې خو دغه وخت د سودا خلک کورو ته روان دي بیا خو بېرته نه راځي نو جمع ورته پرېږدي څوک بیخي لمونځ ورته قضا کړي څوک یې وخت مکروهات ته ورسوي چې نبي علیه السلام یې دا د منافق سړي عادت ده چې لمونځ ځنډوي چې لمر په لوېدو شو پس دې غنه په لمانځه درېږي زمیندار په زمینداري لګیا ده لو کوي یا مځکه اړوي یا اوبه لګوي مازدیګر ټیم چې شو شیطان وایي په خیال کې ځاتې دا وکړي چې اوس دا لږ ځای پاتې د خوشپاره روانه ده نور خو ذاتي اصل دا کار پاتې کېږي دا لږ ځای پاتې ده نو دا لږ ځای کې ورګرم کې لمونځ په قضا کړي هر د دنیا کسب باندې چې سړی باید په هر کسب لګیا وي شیطان په دغه وخت کې په سړي ډېر محنت کوي په خیال چې دا وایي چې شپه را روانه ده کار پاتې کېږي نو په دغه وخت کې چې سړی د ده مقابله وکړي ثواب ډېر ده د انسان مقام پر ملایکو نه پورته کېږي خواص د انسانانو لکه انبیا علیهم السلام تر خواص د ملایکو بهتر دي عوام د انسانانو لکه اولیاء الله تر عوامو د ملایکو بهتر دي ولې وایي ملایکې الله پیدا دي د خپل نور نه خو یوه نفس و شیطان چې هغه د ګناهو طرف ته ملکي هغه نشته هغه الله پیدا دي د کوم عبادت لپاره چې پیدا دي ټول وخت په شوق کې داسې نفس مقابله نه ورسره کېږي چې په نفس بوج وي دی مجاهده شروع کړي مقابله شروع کړي بلکې خوند پرې هغه اخلي د دوی رزق خوراک چیکار جماع یو شی هم نشته د ملایکو رزق یې دغه ذکر ده دا عبادت ده اوس په رزق موږ تنګېږو که خوشحاله کېږو په دغه خوشحاله کېږو ملایکې وایي په د تسبیحاتو په د عبادت دغسې خوشحاله کېږي هغو باندې بوج نه ده انسان کې اوس مقابله ده شیطان نفس د تا نه غفلت غواړي د تا نه ګناه غواړي فاحشات پوره کول غواړي خو الله تعالی د تا نه اصلاح غواړي ته چې اوس د الله جانب غوره کوې د یو په مقابل کې دلته جهاد اکبر ویلی کېږي ټول عمر لګیا یې ټول عمر دا په نفس کې اوس د ټول عمر د لمانځه پایبندي په جمع ادا کول چې الله توفیق ورنکړي په مدرسه کې به تعلیم پروت یې جمع ته به 15 منټه پاتې دي خو به راویښي چې ټیم خو شته چې کله اقامت شروع شي منډې به وي د تشناب په طرف باندې هلته به اودس کوي جمع ته تېر شي انرګیو په سر ناست وي دلته ویني چې 2 منټه پاتې دي جمع ته دی هلته په مجلس لګیا دی تکبیر اولا ته تېر شي ګورې انرې په مدرسه کې دومره شیطان مداخله کوي
دا چې په دوکانو کې لګیا دي، په زمینداریو کې لګیا دي، په موټروانیو کې لګیا دي، هغه غریبانان خو یې دې استې ختم کړي دي. اوس نو چې سړی سره له دې نه چې لګیا په دوکان کې ده، خو خدای پاک نه ویروي. د دغه دوکاندارانو ما تجربه کړې ده، زموږ مشایخو تجربه کړې ده، ډېرو دوکاندارانو وظیفې تر طالبانو هم ډېرې ښې. ولې؟ هغه د مقابلې په صورت کې ده. ولې ما ته داسې دوکاندارانو سړی حیران چې د خپل ملايین نه وشرمېږي چې په دوکان کې کله ناکله ښځه راشي. اوس دوکانداري کوي، د ښځې نه هم ځان ساتي چې په ښځه مې نظر ونه لګېږي. بازار ټول د سروزو ځای ده، دی ځان ساتي. دا غټ ثواب خو په داسې ځای کې ده چې سړی په ګناه قادر شي ځان وساتي. هلته ثواب ده که قدرت نه لري. ثواب هلته ده چې قدرت پیدا شو ځان وساتي. نو انسان هلته ګناه ده، هلته ګناه سره مقابله کوي. نو مازدیګر وخت هلته شیطان ده، د شیطان سره مقابله ډېره شوه چې څومره د شیطان سره ډېره مقابله وکړه دومره پرې ثواب زیاتېږي. او بل طرف ته چې کوم تکلیفي عبادت وي چې سړی هغه به ځان برداشت کړي، بیا په نورو کې خدای اسانه باندې توفیق ورکړي. چې بیا مازدیګر پایبند شو، دا نورو باندې خو یې اسانه ده، ځکه بیا وخت خو د شیطان سره ګرمي دومره ډېره نشته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مخکې په لمانځه کې د نننۍ خبرې م راواړې، جمع په ولاړه وه، سړی به راغی، د چا سره بې څه کار و، پوښتنه به یې تر وکړې، هغه به جواب ورکوه. دا آیات چې نازل شو، حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه وویل نور د دین په مامه شو په چوپوالي چې لمونځ ودرېده، خبرې ځاتې نشته. اوس لمونځ په جمع په پایبندي په ښه طریقه وکړي. خو که د ډار وخت شو، د کفارو سره د جنګ حالات دي، یو سورات خوف ته وروسته را روان ده. هغه چې په جمع د جنګ په منځ کې لمونځ په جمع، سورات خوف لمونځ وروسته را روان ده چې امام به نیم خلک د ځان سره په جمع ودرېږي، نیم به د دښمن په سرحد کې ودرېږي. یو رکعت د دغو ته وکړو، که دوه رکعتې لمونځ و، بیا به دا خلک لاړ شي په دا مابین کې، هغه ورچو ته هغه به راشي، هغه پاتې رکعت به د امام سره وکړي. تربیه ده په دې چې جمع دومره مؤکده ده چې د جنګ خطر هم ده، خو جمع به نه پرېږدي. خو کردار دومره ډېر شو چې د جمع امکان نه و چې ته به لمونځ په جمع کوې. بیا دا محال ده، فإن خفتم فرجالا، که ډارېدې چې لمونځ به په جمع نه شوه کړی، بیا نو که جمع پاتې شي ګوښی ګوښی لمونځ وکړئ، پروا نشته. ګورې دا جمع دومره ضرور ده چې که په داسې وخت کې پاتې شو، بیا الله وایي چې پروا نشته. که نه چې داسې د سخت جنګ حالت نه وي چې جمع درنه پاتې شو، بیا خو خدای لمونځ درنه قبلوي. فرجالا بیا یې ګوښی ګوښی وکړئ، په پښو ځان ساته. او رکبان، که تر دغه هم ډاډې شو چې دښمن رانږدې شو چې نیوې یې، اوس په آس پوه شې، ځان خلاصوې، خو لمونځ به بیا هم نه پرېږدي چې وخت لمانځه ده. فرض لمونځ به قیام کې فرض ده، په مځکه کوې په ولاړ یې، په ناست په اشاره نه رسېږي. خو الا په دغه صورت کې چې سړی مطلوب وي، طالب نه، که کفار دې پسې اخیستي د ده د شانه یې چې وخت لمانځه راغی، بیا هم په آس باندې لمونځ فرض نه شي کړی چې دی دې پسې اخیستي، نه چې ته یې پسې اخیستی یې. وس نشته چې ته په مځکه ودرېږې لمونځ وکړې، بیا به هم لمونځ نه پرېږدي. او رهبان اسپرتیا په حال کې بیا که قبله پاتې شو، په دغه طرف دې پروا نه لري. او یو په یو صورت کې په آس بسیره فرض لمونځ په اشاره جایز ده، فرض لمونځ په اشاره جایز ده چې باران ده، خټې دي، جومات، کوټه، خیمه، یو شی هم نشته، بیابان ده، هلته خړې اوبه خټې روانې دي، د ټنډې لګولو ځای نشته. په دغه صورت کې بیا روا ده چې ته بسیره په دابه باندې لمونځ وکړې، فرض په اشاره. نور نفل خو کړی شي، په هر وخت کې کړی شي، فرض په نور اوقاتو کې چې په قیام باندې قدرت و، په ناستې باندې په اشاره باندې ناروا ده. دا موټر چې ځي، دا موټر نه درېږي نن سبا اکثرو ځایو کې لمانځه ته، په دغه وخت کې چې اودس دې و، لمونځ به په اشاره وکړې، لمونځ به نه پرېږدې. خو چې ځای ته ورسېدې، بېرته به لمونځ په ولاړې بیا کوې، که وخت تېر شو، که ځای بیا راګرځې. دا عذر د عبادت د طرف نه ده، په دغه اشاره لمونځ نسې کېږي. په دا موټر کې، په کښتۍ کې که په ولاړې قادر وي، په ولاړې وکړه، که په ولاړې قادر نه وي، بیا یې په ناستې وکړه. خو ګورئ په کښتۍ کې په اشاره نه وي،
هلته سجده کېږي رکوع او ټنډه لګول کېږي کوزه په موټر کې په سیټو کې چې ناست دي هلته خو ټنډه نه لګول کېږي خو ټول شی په اشاره شوه او په کښتۍ کې یې په ناست یې خو ټنډه لګوی شي دا ریلګاډي کې ناست یې ټنډه لګوی شي طیاره کې ناست یې ټنډه لګوی شي بیا پروا نه لري هلته بیا په ناست جایز ده خو رکوع سجده چې اشاره نه فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم کله چې تاسو په امن شئ د تکلیفو د خوف د ډار نه فاذكروا الله بیا الله یادوئ کما علمکم لکه هغه چې څرنګه در ښوولی ده په ژبه د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام موږ ته د لمانځه کیفیت ښوولی الله په اقیموا الصلاة مطلق ویلي دي په یوه طریقه وکړي ما لم تکونوا تعلمون هغه صورت کې چې تاسو نه پوهېدئ پیغمبر علیه السلام درته بیان والذین یتوفون منکم بیا بل حکم ده مخکې په ابتدا د اسلام کې چې سړی به مړ شو ښځه به یې پاتې کېده په دغه سړي د زرکدن په وخت کې وصیت واجب و چې د ښځې په باب کې به یې کړو چې دا د ما ښځه تر یوه کاله به د دغه کور نه څوک نه باسي تر یوه کاله به د ما په دنیا کې دې ته نفقه هم ورکول کېږي جامه به هم ورکول کېږي تر یوه کاله پورې خبره وه او وصیت په ده باندې و دا هلته چې میراث آیتونه نه و نازل بیا د یوه کال خبره منسوخ شوه مخکې آیات چې 4 میاشتې ورلاسته راځي وفات و 4 میاشتې ورلاسته راځي خو په دغه 4 میاشتې ورلاسته راځي کې نفقه یې په میړه شته د ده په دنیا کې شته که نه نشته ولې اوس خو وایه حق د میراث ته ورته سړی چې مړ شو چې اولاد نه لري ښځه یې 4مه حصه د دنیا ته وړي که اولاد لري ښځه یې 8مه حصه دې خپله برخه ده په دنیا کې په میراث یوړه نور زیاتې د میړه میړه دنیا خو نوره د ورثه وشوه د وروڼو شوه یا د زامنو شوه یا د پلار شوه یا د مور شوه د دې خو حق په میړه و اوس په میړه نشته نو اوس دې نه بچی د دې حق نه لري والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي د تاسې نه ویذرون ازواجا پرېږدي خپلې ښځې وصیتا لازم د په ده باندې وصیت د ازواجهم د خپلو ښځو دپاره مطاعا الی الحول چې هغه ګټه ورکول دي خرڅه ورکول دي خپلې ښځې ته الی الحول تر یوه کاله پورې غیر اخراج بې د ایستلو نه چې د خپلو کورونو نه بې نه باسي فإن خرجنا که دا ښځه په دا کال کې دننه په خپله د میړه د کور نه لاړه پلارګنۍ ته فلا جناح علیکم بیا پروا نشته په تاسې باندې فیما فعلن فی انفسهن په هغه صورت کې چې دی په خپلو ځانونو کې من معروف په معروفه طریقه والله عزیز حکیم بیا خدای پاک غالب او حکیم ذات وللمطلقات شته طلاق کړی شوې ښځو ته مطاعا خرڅ ورکول بالمعروف په معروفه طریقه سره حقا علی المتقین چې دا یو حق مقرر ده په پرهیزګارو خلکو باندې کذالک لکه دا احکام چې الله بیان کړه دغه شان یبین الله لکم آیاته دغه شان بیانوي الله تاسو لپاره آیاتونه خپل لعلکم تعقلون شاید چې تاسو پوه شئ طلاق شوې ښځې دپاره د عدې په شپو کې نفقه د میړه باندې ده ولې تاسو د میړهتوب حق یا پاتې ده دا د دغه وجې نه د بل چا سره نکاح نشي کولی او میراث هم نشته او د مرګ په صورت کې خو دې ته میراث ته ځکه نفقه په میړه نشته